د دردناکه میاشتنۍ ناروغۍ یا تحیز درملنه د اکوپنکچر په ذریعه. د دردناکه تحیز یا میاشتنۍ ناروغۍ درملنې لپاره یوه نقطه چې کومه ده هغه د رنمای درېیمه نقطه ده، کومه چې د دې نامه نه 4 کنه ښکته په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. د دردناکه تحیز یا میاشتنۍ ناروغۍ درملنې لپاره بله د معدې 9 نقطه ده، کومه چې یعنې د نامه څخه 4 کنه ښکته او د مخکني منځني خط څخه 2 کن بهر چې دی دواړو خواو ته چې دی ځای لري. د دردناکه تحیز د درملنې لپاره بله نقطه د رنمای 4مه نقطه ده، کومه چې د نامه نه 3 کنه ښکته چې دی مخکني منځني خط باندې. د دردناکه تحیز یا میاشتنۍ ناروغۍ د درملنې لپاره بله نقطه چې ده د غټ کولمو 4مه نقطه ده، کومه چې د 2 میتاکارپال په منځنۍ باندې د ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري. د دردناکه تحیز یا میاشتنۍ ناروغۍ درملنې لپاره بله نقطه چې کومه ده د معدې 44مه نقطه، هغه د دې دواړو لومړي او 2 میتاتارسوفالنجیال بند په منځ کې ډسټال چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په